څنګه چې د چا وخت انتظار نه کوي نو داسې زما بخت انتظار نه کوي. مننه. څنګه چې د چا وخت انتظار نه کوي نو داسې زما بخت انتظار نه کوي. وګوره محبوبه لیونی ښکارې تا ته څوک پته چې قسمت لرې قضا راشي جهانه په سیند را پورې وتې په لښتي سړی ډوبېږي. السلام علیکم ګرانو مینوالو. نن ګواټي کلي ته راغلی ما د محبوب جان خواله او دغه نه به خوندوره شاعري اورو په خپل پروګرام کې ورته محبوب جانه هرکلی ویم. وعلیکم سلام جی. ډېره ډېره مننه چې موږ له دونه ټایم راکړو او موږ له راله زموږ شاعري خوښوي. ډېره مننه محبوب جانه. خبرې اترې به کوو او په ګرمه ګرمه کې خپلو مینوالو ته یو غزل وړاندې کړې. غزل به سره شریک کړم خو د غزل نه مخکې به یو شعر ورسره شریک کړم. وایي کې تا څنګه چې د چا وخت انتظار نه کوي نو داسې زما بخت انتظار نه کوي. مننه. څنګه چې د چا وخت انتظار نه کوي نو داسې زما بخت انتظار نه کوي. وګوره محبوبه لیونی ښکارې تا ته څوک پته انتظار نه کوي. غزل درته وایم. وایي دا چې په پولو مات بنګلي پراته دي د خاورو لاندې میحکي پراته دي. دا چې په پولو مات بنګلي پراته دي د خاورو لاندې میحکي پراته دي. دا چې د مخه یې ګلان رژېږي جوړې دا خلک ټول ګونګي پراته دي. دا چې د مخه یې ګلان رژېږي جوړې دا خلک ټول ګونګي پراته دي. پکې د پیغلو شور او شر نشته دی اوس په ګودر کې مات منګي پراته دي. پکې د پیغلو شور او شر نشته دی اوس په ګودر کې مات منګي پراته دي. زما خو اوښکو تر لفظونه یوړو دا ستا خطونه ټول خالي پراته دي. زما خو اوښکو تر لفظونه یوړو دا ستا خطونه ټول خالي پراته دي. ما چې د ګلو پکې کر کړو هغه په ټیکو سزغي پراته دي. ما چې د ګلو پکې کر کړو هغه په ټیکو سزغي پراته دي. محبوبه ته لږ ورشه ثوابې ته هلته ډېر ښکلې ګلالې پراته دي. ډېره مننه جي. ډېره مننه محبوب جان. د دغه مینوالو په یو غزل په یو نظم باندې تند نه ماتېږي نو داسې غزل موږ سره شریک کړئ چې هغه ستاسو په خپله هم خوښ وي او مینوال هم خوښي. جی زما خپل دا غزل ډېر خوښ دی. مورې دعا کړه ښه انسان جوړېږم. مورې دعا کړه ښه انسان جوړېږم دا ستا د هر درد بارمان جوړېږم. مورې ته مه کوه ژړا پر یادو مورې ته مه کوه ژړا پر یادو زه به د هر غم ته سندان جوړېږم. تل له کرایه کور کې ژوندون به نه وي د خپل وړوکي کوربخان جوړېږم. تل د کرایه کور کې ژوندون به نه وي د خپل وړوکي کوربخان جوړېږم. مورې نور زه به مزدوري کوم د غریبۍ له پهلوان جوړېږم. مورې نور زه به مزدوري کوم د غریبۍ له پهلوان جوړېږم. مور شاعرۍ له مې یاران راغلي مور شاعرۍ له مې یاران راغلي ښکارېږي داسې زمیر خان جوړېږم. او دا ستا دعا چې راسره وي مورې دا ستا دعا چې راسره وي مورې محبوبه ستورې د اسمان جوړېږم. ډېره مننه. دا زمونږ میلمه محبوب جان و چې تاسو ته غزل یې واورېدې. د خپل سکول هم ټایم ورکړي او د په ډېرو سختو حالاتو کې ورځې شپې سبا کي او د پښتو د ادب او شاعرۍ لپاره هم ټایم ورکړي نو د ده موږ ډېره مننه کوو ډېر ستاینه یې کوو. یو بل غزل کوم ورسره شریک کړو نو ډېره مننه به یو نظم ورسره شریک کړم. پښتو ژبې باره کې وي زما پښتو څه د کمال ژبه ده هم د جلال هم د جمال ژبه ده. زما پښتو څه د کمال ژبه ده هم د جلال هم د جمال ژبه ده. ما لوی الله پښتو کې وپېژندو ما مصطفی پښتو کې وپېژندو. زه د قرآن په معنا ورسېدم زه د لوی شان په معنا ورسېدم. ما دین اسلام پښتو کې وپېژندو ما لوی امام پښتو کې وپېژندو. ما دین اسلام پښتو کې وپېژندو ما لوی امام پښتو کې وپېژندو. زه د هارون کیسه پښتو کې کوم هم د کارون کیسه پښتو کې کوم. د اوداسنیت په پښتو کې کوم د خر مازنیت په پښتو کې کوم. ستا د کعبې صفت پښتو کې کوم د مدینې صفت پښتو کې کوم. زه اهل بیت او ستا یاران پېژنم زه په پښتو کې دین ایمان پېژنم. زه اهل بیت او ستا یاران پېژنم زه په پښتو کې دین ایمان پېژنم.
زما پښتو د لوی غیرت ژبه ده، زما پښتو د ننګ جرأت ژبه ده، دا د خوشحال او احمدشاه ژبه ده، د باچا خان د لوی بابا ژبه ده. دا د خوشحال او احمدشاه ژبه ده، د باچا خان د لوی بابا ژبه ده. قسم په خدای چې دا درانه ژبه ده، دا زما خپله پښتنه ژبه ده. قسم په خدای چې دا درانه ژبه ده، دا زما خپله پښتنه ژبه ده. هغه یار به وایي چې ترخه ژبه ده، خو دا د شاتو نه خوږه ژبه ده. هغه یار به وایي چې ترخه ژبه ده، خو دا د شاتو نه خوږه ژبه ده. چې د جرګو مرکو ژبه ده، نو هغه ژبه د پښتو ژبه ده. چې د جرګو مرکو ژبه ده، نو هغه ژبه د پښتو ژبه ده. دا د مینې د جذبو ژبه ده، د یوسف خان او شیربانو ژبه ده. وایي دا د مینې د جذبو ژبه ده، د یوسف خان او شیربانو ژبه ده، د محبت د سلسلو ژبه ده، د آدم خان او درخانو ژبه ده. د محبت د سلسلو ژبه ده، د آدم خان او درخانو ژبه ده. دا که هغه یار ورته اوس خرڅه وایي، دا خو حمزه بابا صفا ویلي چې زه به جنت ته د پښتو سره ځم، زه به جنت ته د پښتو. ډېره مننه. خپلو مینوالو ته مو که څه پیغام او څه خبره وي نو نیغ په نیغه تاسو وکړئ. جی پیغام به خو زه وړوکی مجید زما دومره خاص پیغام نه وي، خو خپلو ملګرو ته ماشومانو ته همزولو ته مې دا درخواست ده چې خپل سبق ووایي. ډېره مننه. دغه محبوب جانو چې موږ سره ناست دی خوا کې او تاسو دغه نه غزلې او نظم واورېدو، امید دی چې ستاسو به خوښ شي او دغه ویډیو تاسو خوښه کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ چې تر مخکې پورې لوړ شي او ډېر خلک یې وویني او خوښه یې کړي. نو مدثر له اجازت ورکړئ. د الله په امان.